السلام علیکم ګرانو کتونکو. شهاب عزیز ارمان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. تاسو ګورئ زمونږ د یوټیوب چینل او فیسبوک پیج ډاکټر شهاب عزیز ارمان افیشل. هیله ده چې تاسو به روغ جوړ یئ. څه موده مخکې د کرونا د وبا نه وړاندې په تنګي کالج کې چې کله زه لیکچرر وم، نو د روحستان ټي وي نه به ما د رحمان بابا افاقي شاعر په عنوان سره یو پروګرام کولو. په هغې کې 15 خپرونې مونږ کړې وې چې هغه تاسو ډېرې خوښې کړې وې، خو بیا د کرونا وبا په منځ کې راغله او د هغې د وجې نه کالجونه چوټي وشوه. یو لویه انقطاع راغله چې د رحمان بابا په حواله یو سلسله وار پروګرام مونږ په باقاعده بنیادونو باندې هغه پیل کړی و چې هغه تر سره رسېدلی وی، خو دغسې ونه شوه. د هغې نه پس هم زمونږ منصوبه وه، خو د هغه ځای نه بیا زما بدلي په دې کې یو لوی مسله شوه چې بیا زه هغې ته نه رسېدم چې هغه پروګرام شوی وی. اوس موږ سره دا موقع شته چې موږ همدغه پروګرام دلته جاري وساتو. زموږ د دې پروګرام نوم به عبدالرحمن بابا افاقي شاعر. نو زه په دې وړومبۍ خپرونه کې هڅه کوم چې د رحمان بابا د پیدایش او د وفات په حواله تاسو سره هغه بنیادي کلونه چې د رحمان بابا د پیدایش او وفات په تناظر کې په هغې بحث کیږي هغه تاسو سره شریک کړم. د زمونږ په عوامو کې په ولس کې د رحمان بابا د پیدایش په حواله هم ډېرې کیسې مشهورې دي. څومره چې یو کردار یو شخصیت په معاشره کې لوی وي، دومره ګرانو کتونکو هغه سره افسانې هم تړلې شوي وي. د هغه د عظمت نښې خو ډېرې زیاتې وي، خو په دې باندې یو افسوسناک امر دا وي چې د هغې په حواله باندې هر چا خپلې خپلې کیسې رخ کړي وي او هغه ولس ته وړاندې کوي. څه کردارونه داسې وي چې دغه کیسې دغه کردارونو ته فایده ورسوي، مفید د هغې دپاره ثابت شي. خو څه کیسې داسې وي چې د هغه کردارونو په حواله هغه مفیدې ثابتې نه شي یا هغه مثبت نتایج مخې ته را نه ولي، کوم چې غرض وي، کوم چې راوستل پکار وي. د رحمان بابا د ژوند حالات او د هغې د پیدایش او وفات د کلونو په حواله رحمان بابا په ذات خود په خپل دیوان کې کم سکوټ شهادتونه نه دي ورکړي، کم سکوټ تاریخونه نه دي لیکلي. دغسې د هغوی د زمانې چې کم تاریخدانان دي، نو هغوی هم د رحمان بابا په حواله باندې په دې باب کې خاموش دي. نو موږ مجبور یو چې موږ د رحمان بابا دیوان ته رجوع وکړو. د دیوان په رڼا کې موږ دا وګورو چې رحمان بابا په کومه زمانه کې ژوند کولو، ځکه چې یو لوی شاعر هغه کله هم د خپل معاشرې او د خپلو حالاتو نه په هغه حواله باندې بیدار وي، هغې نه کله هم غیر حاضر نه وي. د رحمان بابا په شاعرۍ کې هم د خپل دور د ځینې واقعیاتو، د ځینې شخصیاتو، د ځینې بادشاهانو تذکرې شته او ځینې داسې آثار شته چې د هغې په رڼا باندې موږ د رحمان بابا د تاریخ پیدایش او د تاریخ وفات تعین په احتیاط سره کولی شو. د دې باب کې بیا تقویم الحق کاکا خیل صاحب د رحمان بابا تاریخ پیدایش 1464 یعنی 1064 هجری ښودلی دی او د دې اساس د رحمان بابا هغه شعر دی چې هغه په هغه قصیده کې راغلی دی، کومه قصیده چې رحمان بابا د اورنګزیب عالمګیر د وفات نه پس ویلی ده. او د هغه قصیدې سر دا دی چې په نظر د بې بصر لکه شام هسې سحر، لکه شام هسې سحر، لکه خورې هسې زر. او داسې اوږده قصیده ده، غالبا څه د 90 شعرونو څه د پاسه 90 شعرونه دي په دې قصیده کې. نو د ګریز په مقام باندې رحمان بابا خپل ځان ته متوجه کیږي او هلته څه شعرونه وایي چې هغه تور ویښته دې څه شو چې هم سیم او هم زر. او دې کې بیا چې کوم بنیادي شعر دی، کوم نه چې اساس او دلیل ولاړېږي، نو هغه دا دی چې تر 55 تیر شوې ته لا ځان بولې په سر. 55 ګرانو کتونکو په فارسی کې 55 ته وایي 55، یعنی رحمان بابا دلته خپل ځان ته وایي چې ته د 55 کلونو نه اوړېدلی یې، خو ځان درته لا هلک ښکاري، ځان درته ماشوم ښکاري. نو د دې نه تقویم صاحب دا دلیل ولاړی چې اورنګزیب عالمګیر چونکې په ذوالقعده 1119 هجري کې وفات شوی و، نو د 1119 نه چې کله مونږ 55 منفي کړو نو د دې نه 1004 ته راځي. نو لحاظه په دې وخت کې د رحمان بابا عمر هغه 55 ښیي او په دغه اساس باندې 1004
هجری د رحمان بابا تاریخي پیدایش هغې ټاکلی دی. دغسې کامل صاحب څه په نورو دلایلو د رحمان بابا تاریخ 1960 ټاکلی دی. داورخان داود صاحب د جمال خان او ګل خان د واقعې په اساس چې دا په مسریزو کلي کې پېښور کې شوې وه او په هغې کې د ملک عیسی خان او د جمال خان جلال خان چې کومه جګړه وه، نو د جمال خان او جلال خان د کور 80 افراد سېزلی شوي وو. د هغې مرستې له صرف ګل خان د هغې یو دوست راغلی و. نو دغه واقعه په 1922 هجري کې شوې ده. نو لحاظه په دغه بنیاد باندې داورخان صاحب وایي چې که د رحمان بابا عمر دې وخت کې 80 کاله وي، نو په دې اساس به د هغه تاریخي پیدایش 1962 یعنی 1062 هجري راځي. دا د هغوی دلیل دی. د قلندر صاحب دلایل په دې کې شته، هغه د رحمان بابا تاریخي پیدایش 1081 هجري ښیي او تاریخي وفات د خونګدا په نسبت سره بیا 1962 ښیي. خو دغه تاریخونه ډېر په مستندو دلایلو باندې رد شوي دي. نو هغه چې کوم دی دغه په دې باب کې بالکل د باور وړ نه دي د قلندر مومند صاحب دغه دلایل. اوس راځو دغه شعر ته چې رحمان بابا ویلي دي چې تر 55 تیر شو ته لا ځان بولې په سر. نو ګرانو کتونکو په تاریخ کې کله اوم سکوټ دلیل نه چلیږي. په دې باب کې خیري دلایل د ډاکټر حنیف خلیل صاحب دي. نو سکوټ دلیل ځکه نه چلیږي چې مونږ سره کله یو حتمی تاریخي پیدایش تنه میاش کال معلوم نه دی. نو لحاظه مونږ په دې کې سکوټه رایې نشو اختیار کولی. نو په دې کې که تاسو وګورئ نو سکوټه رایې د تقویم صاحب هم ده چې 1064 ښیي او دغسې د داورخان صاحب هم ده. دغه شان چې کوم دی نو کامل صاحب هم 1064 ښودلی دی. دې کې احتیاط دا دی چې مونږ یو پوره ډیوریشن ورکو چې په دې ډیوریشن کې د رحمان بابا چې کوم دی نو پیدایش کېدی شي. یعنی هغه وایي چې تر 55 تیر شو، یعنی د 55 نه وړېدلی دا 56 هم کېدی شي، 57 58 یو کم 80 ځکه نشي کېدی چې بیا به هغه ویل چې تر 50 تیر شوي. نو لحاظه هغه چې د دې نه وړېدلی دی نو ګڼلی شو چې په دغه وخت کې رحمان بابا یا خو د 56 کالو دی یا د 58 یو کم 80 کلونو. نو په دغه بنیاد که موږ ګورو د رحمان بابا تاریخي پیدایش په هجري حساب سره هغه کېدی شي 1080 پورې دې کلونو کې کېدی شي. یعنی 1080 1080 280 380 دې پورې کېدی شي. سره 1080 کېدی شي، زیات نه زیات 1063 پورې دغه تاریخ موږ غځولی شو چې په دې سنونو کې به رحمان بابا پیدا وي. په عیسوي حساب سره که معلومات تاسو غواړئ ګرانو کتونکو، نو د دې معلومات دا دي چې په 1451 1450 1451 او 1452 یعنی 1649 نه 1652 پورې په دې څلورو کلونو کې د رحمان بابا زیږون شوی دی. او بیا د هغې د وفات په حواله باندې چې کله موږ ګورو نو داسې شاعر خاموش ما مخکې وویل چې نه پاتې کېږي د خپل وخت او زمانې د ترجمانۍ په باب کې او د حالاتو په حواله باندې. نو رحمان بابا هم د خپل دور چې کوم اهم ځینې واقعیات دي هغې ته اشارې کړي دي. په دغه کې یو اهمه واقعه هماغه د ګل خان او جمال خان جلال خان د مسریزو هغه علمیه وه چې په هغې کې 80 کسه سېزلی شوي وو. نو دغه واقعه د تاریخ مرصع په روایت په 1922 کې شوې ده. نو رحمان بابا په 1922 کې خو یقیني ژوندی دی. د دې نه پس هغه څومره ژوندی دی نو په یو قصیده کې په ځینې شعرونو کې هغه د شاه عالم ذکر کوي چې د 1919 نه پس شاه عالم 1919 کې ربیع الاول 1919 کې هغه باچا شوی دی. 1940 هجري پورې د هغه د بادشاهۍ دورانیه ده. نو په دغه دور کې خو رحمان بابا یقیني ژوند دی او د دې نه پس چې کوم حالات دي د هند زموږ د خاورې د پېښور نو په دې باب له رحمان بابا چې دی خاموشه دی. نو ځکه د هغه تاریخي وفات چې دی نو دا 1923 یا 1940 هجري کېدی شي، د دې نه اورېدی نه شي. او په عیسوي حساب سره دا تاریخي وفات چې دی 1912 یا 1914 کېدی شي. دغه د رحمان بابا د تاریخي پیدایش او وفات په حواله ځینې بنیادي نکاتو چې ما ستاسو مخې ته کېښود. دا پروګرام به مخ په وړاندې روان وي. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.